تا چېرته یو ورځ تپوس کړی دی خپل عالم نه خپل جومات ته ملا نه چې مولوي صاحب ستاسو څه ضرورت شته نو دنیا کوم ځای ته ورسېده 200 نه بره به پېټرول یو ډیزل به یو دی به بیا مولوي صاحب ته د میاشت په اخر کې 100 مالداره چې دی سپېره ګرځي په هغه 1 لک روپو کې او په 2 لک روپو کې چې تپوس ته وکړي به قرضه ده او بچي بیمار دی او ژوند کې مچ دی او عالم په 200 روپو کې د خندا شین دی او ګرځي راګرځي دا خو به د الله رحمت زمونږ د خلکو بېحسي ده لکه د دې زموږ یو سړی پیسې لیږي خپل کور ته 2000 3000 ریاله ولیږي خدب کې ورته الټه دا مو وایي که کمې نو چې نورې در ولېږي او مولوي صاحب غریب لکه چېرته 1000 روپۍ د ورته وایي د میاشتې چې یاره د امام دلته دی بچي دي راشي 1000 روپۍ به ټول لا جمع کړو 1000 روپۍ دی کوي څه ته څه کوې ته څه کوې چې ته دا دی به پیسو څه کوې ولې د ده زړه نشته د ده دا ښځه جوړه جامه نه غواړي د ده بچي خواهشات نه لري هغوی سبق نشته او که تا ته به ناسي ډډه به یې لګولي او ته به ورله کله دومره یو چونګ دانې لیږي او کله به جوار لیږي او کله به غنم لیږي حیا نه ورځي دې بازو یو عالم لګیا دی د ټول کلي مسلې حل کوي او د ټول کلي یو ملا نشي ساتلی نو دنیا کوم ځای ته ورسېده 200 نه بره به پېټرول یو ډیزل به یو دی به بیا مولوي صاحب ته د میاشت په اخر کې 100 روپۍ کړي دا خو الله په دې علماو باندې رحم کړی دی والله په دې 100 کې ورته الله برکت اچي دغه مالداره چې دی سپېره ګرځي په هغه 1 لک روپو کې او په 2 لک روپو کې چې تپوس ته وکړي به قرضه ده او بچي بیمار دی او ژوند کې مزه نشته او عالم په 200 روپو کې د خندا شین دی او ګرځي راګرځي دا خو به د الله رحم دی او چې بیا موږ خبرې شروع کړو نو داسې ګرمې ګرمې خبرې به موږ شروع کړو زار او قربان او د دین او د پلاني او د هغه تا چېرته یو ورځ تپوس کړی دی خپل عالم نه خپل جومات ته ملا نه چې مولوي صاحب ستاسو څه ضرورت شته ستاسو څه مسله شته زه به خپله د داسې علماو سره ملاو شوی یم د داسې حق پرستو علماو سره به ملک چې دا زړه ورته سم جړلي دي زه یو پیر د یو عالم سره ملاو شو ښه تکړه عالم یو ځای کې مو سره ملاقات وشو نو خبرې اترې دې سره رالې نو بیا یې جدا کړم ویې دعاګانو درخواست دی زموږ ماشومه د کور کې ډېره بیماره ده او ډېر تکړه عالم و زه یې پېژنم شخصي نو ما ورته ویې څه علاج څه طریقه نو د جیب نه یې چیټ راوویستو د دوایانو وي دا چیټ د دوایانو را سره شته خو د دوایانو پیسې را سره نشته او ډېر تکړه عالم و یعنې د ده علاقې والا به م وایي چې مونږ دا کوو مونږ دغه کوو یو کس یو عالم سره زه میلاو شوم ما سره ملاقات وکړو نو دا غاړه یې ماله د ډېرې مینې نه سمه جوخته راکړه نو چشمې دې کته ولیدې زما د هغه د چشمې یا د سر داسې یو بل سره ولګېد نو ما زه ورکته شوم هغه چشمې مو در اخېستې نو بیک پورې د یوه د چشمې د یوه خوا دا پورې نه وه نو ما چې کته راکړه ما که زه ولیدلې د ما چشمې دې ماتې شو نو ما چې کوم ځای کې وي دا ورته نشته او ما څه وایي زه مدرسه کې استاذ دې غریب چې ځان له چشمې نشي جوړولی دی به بچو له سره وړي دی به ښځې له سره وړي او موږ چې کینو پردی حساب کوو یاره والله په دې ملا سړی چې سپینه جامه واچوي زموږ په دې زړه پولی ودرېږي چې بیا یې سپینې جامې اچولي بیا یې بچي بوت وي داسې کته بیا یې ښځه روانه کړې وه دوا دا کوه یا الله دا خلک د ټولو نه غوړ زیړ ساته دا خو الله والی ته چې الله یادې او پیغمبر یادې خو د دوی نه برکته یادې که نه صحیح ده چې الله توفیق در کړی خو الله خو تا ته وحي نه ده کړي چې جبریل یې سره لېږلی خو دې خلکو نه ته بیانه کړې ده خبره ته د ځان نه ورځه تپوس کوه ته د ځان نه ورځه هغه له دغه وړه بغیر د چا د وینا نه او چا ته وایم کور ته ته خرچه لېږي د میاشت داسې کم سے کم یو سړی خو 50,000 روپۍ لېږي کور ته که نه که نه په 50,000 روپو کې 1000 روپۍ که ته ملا له ورکړې 1000 روپۍ څه شی دی هېڅ شی نه دی او که ته ورته ووایې چې 1000 روپۍ به مولوي صاحب ورکړه خو چې څوک خبر نه شي خو داسې هر سړی لګیا شي